امریکا د ډیورنډ پورې غاړې پراخه اډې جوړول پیل کړي. روسي رسنۍ وایي داسې اسناد یې ترلاسه کړي دي چې ښایي امریکایان له پاکستانیانو سره په ګډه ډیورنډ کرښې ته څیرمه بیخي د کرښې پورې غاړې لویې پوځي اډې جوړوي. امریکایان او پاکستانیان ډیورنډ ته څیرمه له شین وازن څخه تر منګل او په جا سیمو کې د دغو اډو په جوړولو اخته دي. زازیاریوب ولسوال کپټان اخلاص ویلي دي چې د سیمې خلک هره ورځ هغه څرخي الوتکې ویني چې ډیورنډ ته نږدې له سهاره تر ماښامه ښکته کیږي او پورته کیږي. د سیمې خلک وایي دغه الوتکې نویو جوړېدونکو پوځي اډو ته سامانونه راوړي. اخلاص وایي د کشفي او افراطي راپورونو او د سیمې د خلکو د معلوماتو په اساس دغه اډې د ډیورنډ کرښې د صفري نقطې په 9 تر 8 کیلومترۍ کې جوړیږي او هرې اډې ته د ورځې 10 هلیکوپټرې ځي او راځي. دی وایي د دغو اډو جوړول له څه مودې راهیسې پیل شوي او هره یوه یې په لوګر کې د امریکا تر پوځي اډې لویه اډه ده. امریکایان تر دې وړاندې ویلي وو چې له افغانستانه تر وتو وروسته به د افغانستان وضعیت له دغه هیواد د باندې د امریکا له اډو څاري، خو د اوسنیو ادعاو په اړه یې لا څه نه دي ویلي. څو ورځې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او ځینو نورو پاکستاني چارواکو ویلي وو چې امریکا ته اډې نه ورکوي، خو په پاکستان کې د امریکا د پوځي اډو جوړېدلو ته د پاکستان له ډېرې اوږدې مودې زړه تخنیده. ځینې په دې باور دي چې پاکستان له افغانستان څخه د امریکایي سرتېرو ایستو ته هم په همدې خاطر په زړه کې ګوډې ماتولې چې پوځي اډې به پاکستان کې جوړې کړي. دا چې طالبان اوس په پاکستان کې جګړه اعلانوي که نه څوک نشي څه ویلی. امریکا تر دې مخکې د افغانستان شمالي اړخ ته د منځني اسیا هیوادونو ته هم د اډو ویلي ول، خو د دغو هیوادونو رد جواب ورکړ، ځکه نه یې وغوښتل له خاورې په افغانستان کې لاس ووهل شي.